السلام علیکم ملګرو راځئ چې نن د ټیک ټاک سیټینګ وښیم ځکه چې زما ډېرې کمې ورځې وشوې چې زه ټیک ټاک ته راغلی یم وګورئ زما سبسکرایب د فالوور او لایکونه ښه سور کې روان دي نو راځئ نن درته مکمل چې څومره ټیک ټاک سیټینګ دی هغه درته وښیم ما او استاد دي لکه استاد ویډیو ما کتلی او هغه رنګ سیټینګ د ټول انشاءالله د ټولو ویډیوګانې به ورسره روانیږي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ راځئ سکرین طرف ته السلام علیکم ملګرو څنګه مې تاسو ته وویله چې زما ډېرې کمې ورځې کېږي چې ټیک ټاک مې استعمال شروع کړی دی هغه یو میاشت یوه نیمه کېږي تاسو لایک هم کتی شئ فالوور هم کتی شئ د دې اسانه طریقه فور یو ته تلو یا د فالوور زیاتولو نو ټول نه غټ دې کې چې کم کردار لري هغه سیټینګ لري نو راځئ زه تاسو ته نن سیټینګ وښیم ما خپله د استاد چې کومه ویډیو ده هغه خپل اکاونټ تاسو ته شو کړی و سیټینګ او زه برته انشاءالله د خپل اکاونټ ته شو کوم د سیټینګ څومره دغه دي نو راځئ سیټینګ طرف ته ګورئ اول به تا 3 ډاټ ووهئ چې دا 3 ډاټ مو والا دا وګورئ دا دې کې دا راځي مینیج اکاونټ دې کې به تاسو خپل چې کوم جیمیل دی هغه به مو ورکوئ خپل نمبر به مو ورکوئ او خپل پاسورډ هر څه به ورکوئ دا به خالی نه پرېږدئ که ځان مشورول غواړئ هله نو بیا راځئ پرایویسي سیټینګ طرف ته پرایویسي سیټینګ کې نو دا پرایویسي سیټینګ کې تاسو ګورئ اول تاسو ته دغه شو کېږي پرایویټ اکاونټ تاسو ته شو دا به تاسو پرایویټ کوئ نه چې تاسو پرایویټ کو تاسو ته به یو ویوز هم نه راځي چاته به ستاسو آی ډي نه شو کېږي دویم دا وګورئ دا دی دا به ټول آن کوي ځکه چې دا ستاسو کانټیکټ دي څومره چې د موبایل کانټیکټ دی څومره چې د فیسبوک دی څومره چې دا نور دي څومره چې لینکونه وغیره دي دا ټول به ستاسو دلته نه شو کېږي یعنې ستا سره چې موبایل کم کانټیکټ دی خدای دوی کړي چې هغې ته فالو کړی یا نه یې فالو کړی هغې ته به ستا ویډیو مخې ته ورځي همدارنګ فیسبوک فرینډ دی هغې ته به ستا ویډیو مخې ته ورځي نو دا ټول به تاسو کولاو ساتئ راځئ بل ورپسې دا دی دې کې دا وګورئ ښه دا دواړه به دې کې دا هم کولاو ساتئ ښه دا وګوره د فیسبوک فرینډ او کانټیکټ دا هر څه به کولاو ساتئ په دې باندې دې نه بعد دا وګورئ دا ایډ دې کې به تاسو دا یوز آف ټیک ټاک اکټیویټیز دا به تاسو آن ساتئ همدارنګ دې سره تاسو چې بیا لاندې راشئ ډاونلوډ ما خو بند کړی دی ډاونلوډ چې کوم دی تاسو په خپل ویډیو باندې ډاونلوډ کولاو ساتئ او که نه تاسو څنګه نوې ویډیو اپلوډ کوئ یا داسې ټیک ټاک کې د نه مخکې هغه ویډیو نه اپلوډ شوی هغه ویډیو اپلوډ کوئ نو بیا تاسو ډاونلوډ بند ساتئ ځکه چې تاسو ډاونلوډ بند دي ستاسو ویډیو به څوک نشي ډاونلوډ کولی نو هغه به بیا هغه په شیر باندې ځي او بل اپ ته به کنورټ کوي هغې نه بعد به ډاونلوډ کوي نو ستاسو ویډیو ته به شیر میلاویږي دې سره به ستاسو ویډیو هم وایرل کیږي ورپسې دا دی کمنټ ته تاسو راشئ دا به ایوری ون ساتئ ایوری ون به تاسو ساتئ بل دا فلټر آل کمنټ دا به بند ساتئ او دا یو نیم کمنټ چې تاسو ته ښیي یعنې چې داسې مطلب 200 کمنټ راغلی او 150 درته ښیي او دا نور درته بیا لاندې مور وښي نو دا هم مه کولاوئ پې دا هم بند ساتئ نو تاسو ته به مکمل چې څومره هم کمنټ دي هغه ټول برته شو کېږي ویډیو به لږه اوږدېږي خو ډېره زبردسته ویډیو ده ورپسې دا فلټر کیبورډس دې کې به تاسو داسې دا پې کولاو ساتئ او که بند ساتئ ستاسو خوښه یو هلکي تا ته غلط کمنټ کوي یو ګانۍ یا څه دغه هغې باندې درته غلط کمنټ راغله یا درته داسې نور څه کنځل وغیره کوي نو تاسو هغه کنځل هغه دا دې ځای کې لیکلی شئ او بیا هغه کمنټ چې تا ته بیا کوي نو هغه به تا ته نه شو کېږي بیا راځئ مینشن ټیکس دا اوس نوی راغلی دا ګورئ دا بره به ایوری ون ساتئ دلته لاندې دا هم ایوری ون وساتئ او ورپسې دا لاندې انباکس دا کولاو ساتئ صحیح ده ورپسې فالوینګ لیسټ ضروري دا ده چې دا بند وساتئ ځکه چې هر قسم خلک د ستاسو فالوینګ لیسټ کولاوئ نو تاسو څنګه کسان فالو کړي یا څه نو دا چې څومره بند دي عمره به بس فایده کړي ورپسې ډیوټ دی ډیوټ هم ایوری ون کوي ورپسې سټیچ دی سټیچ هم ایوری ون کوي لایکډ ویډیو دا خو د دغه دپاره وایرل لپاره نه دی البته خو دا دی چې
بند ښه دی، یعنې خالي چې تی ګورې دا ټیک دی، ځکه چې ته کمې ویډیوګانې لایک به بل چاته نه شو کوي. ورپسې ډایرکټ میسیج دی، دا وګورئ ما خو خالي فرینډ کړی دی، تاسو مکمل هم بندولی شئ یا فرینډ ته هم خالي اړولی شئ. نو دا مو شو، بیا راځئ چې بیک کوم. نو دې نه بعد تاسو ګورئ دا کریټ ټولز، دې کې تاسو انالیټک دا مکمل تاسو دا کولی شو. تاسو ته څنګه پته ده پاکستان کې ټیک ټاک نوی کلو شوی دی او دغه پې کار نه کوي ډیټا باندې او وائی فای پې کار کوي. نو دلته به تاسو خپل هر څه کتی شئ، لایک فالوور څومره دي، په کم ټایم باندې ستاسو ویډیو مخکې ځي، دا هر څه تاسو دې کې ښه په اسانه کتی شئ. بل ایډ سیټینګ به تاسو کولاو ساتئ، ایډ سیټینګ به کولاو ساتئ. نو بیا دې خوا بل لا چې کومه ویډیو تاسو شیر کوئ، هر یو ویډیو هغې نه پیله به تاسو دا دواړه کلیر ساتئ. دا چې تاسو کلیر کولو نو انشاءالله د دې یو چانس کې ډېر زیات وتلي د ویډیو وتو چانس یې یعنې ډېر زیات وي. نو دې کې بیا تاسو دا کتی شئ ډیټا سیور. دا ډیټا سیور دا تاسو که بند ساتئ او که کولاو ساتئ، هغه ټایم یې کولاو ساتئ چې کم ټایم ستاسو نیټ کار نه کوي او تاسو نورې ویډیوګانې کتل غواړئ یا ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ، نو هغې دپاره دا بیا ښه کار کوي، یعنې ویډیو چلی هم او ډاونلوډ کوي هم. ورپسې تاسو ته ریپورټ ا پرابلم ما ستاسو څنګه ویل چې دا ټایم نیټ پې کار نه کوي، وائی فای پې کار کوي. نو ریپورټ ا پرابلم کې به تاسو آی وانټ ټو ګرو مای اکاونټ ته لاړ شئ، هغې باندې تاسو خپل میسیج ورته هغې ته شو کولی شئ او خپل چې کوم پروفایل دی دې نه به ورته یو دغه شو تصویر وباسئ او هغه به ورته سینډ کوئ. همدارنګه دا وګوره شیر پروفایل، نو چې څومره هم تاسو سره وټساپ ګروپ دي یا د فیسبوک کې یا مسنجر کې تاسو سره ګروپونه وغیره دي، هغې ته خپل لینک شیر کوئ، نو انشاءالله ستاسو ویډیو باندې به دغه زیات راځي ویوز، د دې وجې به ویډیو فور یو ته ځي. زما دا نوی اکاونټ دی، میاشتې ټوله کېږي او دا وګورئ تاسو څه کم 6 لاک ته لایکونه ورسېده او دی فالوور هم تاسو کتی شئ. نو دا د مکمل د ټیک ټاک سیټینګ و. یو بله طریقه فور یو ته تلو د اسانه طریقه چې کومه ده چې ما خپله ډېره استعمال کړې ده، نو هغه د 2-3 اکاونټه فیک، یو ریل اکاونټ. چې کله هم ویډیو اپلوډ کوئ نو فیک اکاونټ ته ځئ، 3 پیره شیر ودر کوئ، یو کمنټ کوئ، 2-3 ځل خپله ویډیو ګورئ، نو انشاءالله ستاسو ویډیوګانې به فور یو ته ځي. نو سیټینګ دارنګ کوئ او دا ټریک استعمال کوئ، نو انشاءالله تعالی ویډیوګانې به هم ټولې روانې